که چېرته ته ټینشن فري زندګي غواړې چې مثلا ستا په ژوند کې ټینشن نه وي، غمونه او خفګانونه نه وي، نو دا درې کاره کله هم مه کوه. اول چې دی په هغه څیزونو باندې خفګان مه کوه کوم چې ستا په اختیار کې نه وي او ته په هغه باندې مکلف نه یې، تا نه پوښتنه نه کېږي، نو هغه شي باندې چې دی ته بلکل خفګان مه کوه. او هغه شی چې ستا په اختیار کې دی نو په هغې کې سستي مه کوه. مثلا یو انسان هغې د کورنۍ یو غړی وفات شه، نو په هغې باندې په میاشتو میاشتو خفګانونه، کالو سر خفګانونه، په ده سره چې دی دا د هېڅ قسمه څه فایده نه حاصلېږي سوا د دې نه چې ته په خفګان کې همداسې تېر شي او ستا ژوند په ټینشن کې وي، نو په ده باندې ته مکلف هم نه یې او دا ستا په وس او طاقت کې هم نه دي چې یو انسان له ته ژوند ورکړي او یا هغه د مرګ نه وساتي. د هغې دومره زندګي لیکلی شوې وه او انسان خامخا خفه کېږي، خو یو حد لري، داسې نه چې په کلونو کلونو ته هغې باندې خفه یي، نو دا خپل ځان ته تکلیف ورکول دي. او دویم شی چې دی محترمو، هغه چې کوم شی ستا اختیار کې نو هغې کې سستي مه کوه، ځکه دا په ژوند کې یو څو موقع انسان ته راځي، نو یو شی ستا اختیار کې دی او هغې کې ته سستي کې، نو همیشه به ته خفه او پښیمانه یي، لیکن دغه وخت بیا نه راګرځي. دریم چیز چې دی محترمو، هغه د مستقبل باره کې ډېر زیات فکر او سوچ مه کوه چې هغې سره ستا دا موجوده حالات او دا پریزنټ چې دی دا خراب شي، ځکه د دې دا معنا نه ده چې ته د مستقبل دپاره او د فیوچر دپاره پلان مه جوړوه، نه، یو ښه پلان جوړ کړه، خو که یو شی تا ته حاصل نه شو په دغه پلان کې دغه وختي ته ورسره ته په دې باندې ډېر زیات مه خفه کېږه، ځکه ته نه پوهېږي چې کال پس 15 کاله بس تا سره څه کېږي. یو انسان د سبا ورځې نه نه دی خبر، د یو منټ نه وروسته چې د سره څه کېږي هغې نه نه دی خبر، نو د دې باره کې ډېر زیات ټینشن مه اخله او ډېر زیات خفګان مه کوه او په الله سبحانه وتعالی باندې توکل وکړه او اسباب چې دی هغه استعمال کړه.